استوده دا یو سړی ګیره نه وي بل ډرای په سر نه وي داسې جمع کېږي دومره خبره دی ته کوو چې دا پاکستان کې عمران خان بادشاه دی دلته د هېڅ پوټي نه بار بار خبره چې دا یوې سړي ته طلاق ورکړی دی په امریکا کې او دې سره بیا د طلاق کې غږ کېږي نکاح د عمران خان د طلاق مسله خو داسې دی چې د عمران خان موږ سره نه شي نو بیا به جواب ورکړو ځکه چې اوس موږ د هغه د قصې نه یو خبره چې د هغه څنګه طلاق کړې ده او دې کې خو ډېرې خبرې دي نو دومره لرې تله نه دي په کار او دا مسله اله حل کېدی شي چې کله عمران خان پخپله ووایي چې ما په څه طریقه طلاق ورکړی دی په څه طریقه مې له دویمه ښځه واده کړې ده بیا مې څنګه طلاق ورکړی زه یې اوس څنګه راواپس کومه دا بیا د هغه وخت خبرې دي بل سوال دې څه وکړو چې د یو کس ګیره نه او ټوپۍ یې نه وي په ده پسې مونځ کېږي او که نه په ده پسې مونځ کېږي خصوصا دغه دویمه جمع شي یو سړی مخکې شوی دی خو چې کله په یو علاقه کې ثابت امام هغه داسې چې ګیره نه وي او ټوپۍ نه استعمالوي نو بیا په داسې امام پسې لاړ شه که تکلیف پکې نه وي چې هغه په سنتو صحیح برابري خو دا کم چې د دویمه جمع کېږي او وختي طور مخکې شي نه خو بیا مجبوري ده نو مونځ کېږي په هر ګناهګار پسې الا دا چې د ګناه کفر او شرک توزي نو بیا پسې مونځ نه کېږي والله اعلم